ما بچ گئی سوکشته ما د زینو کاږي سوکشته ای الله خیر لکه مې وجه د سړی به تر کور کې څنګه نه وتلی مرګري لکه الله پاک ته ډېرې ګرانې اسانې دي ګناهګار راته ښکاري یا به یې څه ګناه کړی الله پاک د عبرت نشانه جوړه کړې ده ځکه یې به دې تر کولو کې ننویستی دی یاره زه ځم مرګري چې راویې باسمه لکه ته خو یې راوباسې خو یو خبره یاد ساته وګوره دې پیسو ته دې موبایل ته او دې سرو ته ورسره وګوره لکه دا خو زه اینمه خو انسانیت په کار ده ځم پسې چې راویې باسمه عجز لاندې ننوتی نور وننوځي په کته زه پسې لاړم ته ودرېږه ये मुसलमानों माँ बच गई 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 صبر غزرانه ما یو راوباسم माँ बच गई माँ बच गई لکه ته اوس من ښځه مسلمان د خدای په دې माँ बच गई माँ बच गई زه ځم په دې مرګري پسې چې په شریکه دې موږ دواړه راوباسو ورېږه زه پسې ځمه माँ बच गई माँ बच गई माँ बच गई मुसलमानों माँ बच गई راشه مرګري د سړی راوباسه نه راوځي لاس کا د ما ته پرېږده یا د خدای مسلمانه ښه ده چې سوچ مې لیدو اوس به مې د سړي نه روغ رمټ لاس راویستی و زه خیر شو هلکه نور وایده ټیک ټیک راته ګورې شابه سره کوه دا سړی راویسته غواړي مري به دې ترکولو کې یا د خدای مسلمانه مري ولې دا الله پاک چې کوم دی په ده د عذاب هسې نازل کړی دی او دا ورځې ما او تا ته دې له نه ښووه چې سړی بچ کوي دا ما او تا ته دې دپاره ښیي چې تاسو دا پیسې څه کوئ دا موبایل او دا سره زرو دا یې موږ له یوه موقع راکړله او دغه چې کوم دی دا د الله په عذاب کې اخته دی پوه شوې دی به لازمي مري د دې موقعې نه پیدا اخیسته غواړي سړی په تندر مه سړوه او دا سره او دا پیسو د موبایل چې کوم دی دا لاسته کول غواړي او خوش یې تش یې هره ورځ په ډیرانو ګرځي نن یې دله مقدر کړله سړی پرېږدوه مال پکار دی مال که سوچو که زما خبره دله غوره ده ګوره هلکه نور وایده ستا دا خبره مې خوښه شوه یاره الله پاک چې دی داسې کړی دی که نه په دې کې به هم څه وجهی که نه راځه چې زوبر دا پیسې خو دې راوالو که نه مړه راځه پرېږده سړی په ګولې سړه انسانیت نشته نن سبا صرف د پیسې دور دی پوه شو چې پیسې د سره ټول خلک به دې قدر کوي اوس راځه د هر څه دلتې زر عالم چې د هوښیارو سره ګرځي هوښیار به شې بچې هلکه ستا دا خبره مې خوښه شوه راځه چې ورځو راځه په نیمه به یې راځه माँ बच गई چپ شه غلی شه چغې مه وه رالو بچکو دی تاسو زما ریالونه واغستو ما بچ گئی ما بچ گئی ریال دی ریال سعودي والا ریال دی په خوب کې دیم چېرته نه وځي مال یې راکړه غلی شه غلی شه مړه مال یې ترې هم راکړه که نه چپ شه در کوم ما بچ گئی ما بچ گئی پرېږده که نه تاسو زما نه موبایل واغستو دا موبایل خو مال راکړه ټپ شه که نه حساب کو که نه ټپېږې که نه تاسو زما ریالونه واغستو تاسو زما نه موبایل واغستو تاسو څنګه مسلمان د روپۍ مال لکه ریالونه به ستا شي ما بچ گئی ما بچ گئی خدای مسلمانه مې څوک کو راځه ای مسلمان تاسو زما نه هر څه ویوړو تاسو زه یوازې پرېښودم تاسو زما نه هر څه ویوړو ای مسلمانانو د ظالم زامن سړی پرېښودو او روپۍ او هر څه یې ته ویوړو په دې کې خو زما میسه جوړېږي شاته شاته به ځمه چې ما لې سره کړي که ما لې سره نه کړه نو ټول خلک به خبر کړم لکه نور وایده مرګري سړی اودیسې پرېښود هر څه ورته راوتښتول خو د هر څه اول چې نیم کو د خدای مسلمانه وږی سړی وږی د خوی دی کم اسمان کې یې پرېښه خو هغه مخامخ کاري که نه او اوس په دا خبرې څوک واوري په خدای یقین وکړي چې د هر څه به یې نه وړي او الټه به یې جیل ته لېږلی پوه شوې الله دې خیر کړي زه ته راوله که نه دا ریالونه مال ته راکړه زه خو وینم که نه یار چې اصلي دي که دیسي دي مړه ته راکړه اصلي دي اصلي وینه هلکه ماشاءالله هر کار کوم خو په ایماندارۍ یې کوم ګوره ستا په شان بېمانه نه یم دا وګوره دا پیسې دي ماشاءالله هلکه وګوره دا خو صحیح شوه دا دې پیسې شوې دا پاکستاني روپۍ خو تالی در کوم نه ګوره دا اوې دا پکې سره زره الله ماشاءالله هلکه مړه سړی په ګولې سړه او موبایل خو دې هم راغستی مرګري موبایل که نه موبایل پکې هم دی که نه یار څلور شی نه و که نه هلکه موبایل ته خبره خو خوښ خو کېده که نه ګوره غوږ دمه وایي د کاڼو بوټو م غوږونه پوه شوې او دا د تقسیمولو ذهن دی ځان نه وږی سړی مه جوړوه پوه شوې که چاولې دي نو خیر دې نشته راځه داسې د غر مر طرف ته خېږو بیا به حساب کتاب کوو صحیح ده ستا دا خبره مې خوښه شوه دې ځنګل ته به وننوځو
وې مرګري چاته پټې نه کې پکې وره مړه مې غلی شم ستا په شان وږی نه یم راځه راځه شابه مرګري بس کا نور چرته دی پیسې نیمه ځنګل ته خو راونوتو نور کم طرف ته ځي لکه دا پیسې او ریالونه خو په دې ساعت باندې زه نیم کما خو دا موبایل او دا سونه خو نه نیمېږي داسې چل کو که نه چا خبره وایي شیطان چې کوم دی تادي شیطان کړې ده چې کله دا هر څه دم شي که نه پوه شوې وایي توده لوڼۍ به نه خورې داسې چل به وکړو چې لږ ټیم به وله ورکړو د خیره سره صحیح ده دا موبایل او دا دغه نه دی کالی دا بیا بازار ته یوسو دا به خرڅ کړو دا به نیم کړو صحیح ده صحیح ده صحیح ده د هغې پورې ته داسې چل وکړه چې بازار ته لاړ شه وږي شوي را وږي شوي څه خوراک مراک هم راوړه که نه نو پیسې راکوه که نه پیسې راکوه بارې ما څه پیسې نشته ورو نورې د دغې نه دله زه پیسې در کوم او په صدقه نه راکړه او په صدقه نه راکړه خو دا راته وایم یو ملګري دو نمبري ونه کېږي چې ته ما بازار ته ولېږې او ته وتښتې په خپله ماړه ته به زما ایمان وینې که نه سړیا ته په هر ځای کې په ما باندې شکونه کوې شکونه مکونه پرېږدوه ورشه روټۍ موټۍ راوړه د خیره سره او چې هر څه ښه ساړي شوې په بازار کې نظر مزر هم وګرځوه صحیح ده صحیح ده زمونږ خلاف بیا په موږ خو څوک پوه شوي نه دي که نه روټۍ موټۍ راوړه او د خیره سره بیا به مزي صحیح ده ونه تښتې څنګه به ران تقسیموي زما حصه دا څه ګپ دی سو تاسو دومره څه کړي دي مار څه ولیدو ما دا ځان سره شریک کوي مال حصه راکوي که نه کوم جومات کې اعلان کوم ټولګي ته باندې خبرو ما دا شی پکې اوس د کمې غاړې راغی او ته سره به اوس څه کوې من چې څه کړي دي تا هر څه لیدلي مار څه ولیدو په خپلو سترګو باندې که یې څه دل درد نه کړو نو ته به څه کوې زار څه کولی شم زه به په جوماتونو کې اعلانونه کوم ټول دنیا باندې خبر کړم چې دوی چې کوم چل کړی دی لکه دغه پکې بند دغه پکې بس وګوره شبیره ته زه بازار ته زه پوه شه او دی پوه شه د دم د خیره سره خاتمه شوې ده د زه یو سیټ ته غورځوم او ته د روټۍ کار وکړه دا وړې خبرې دي دا خبرې بړه ته نه چې ته زه شابه صحیح ده صحیح ده یو سیټ ته وغورځوه او زه بازار ته لاړم صحیح شو او بېغمه شه زه لاړم ځه هلکه څه خو دې چپه کړي نه دي که نه لکه دا سترګې دي وږې دي مشماره مې څه به مې تې چپه کړي مړه چپه کړی خو ینګې دا دی دا هر څه دي پراته دي دا ریالونه دا پیسې دي دا هر څه دي مړه دا خو صحیح شو دا درې وړه خو دا دي خو موبایل دې څه کو موبایل زه د خوراک شی خو نه دی د خوراک خو نه دی دا موبایل دی دا دی آیفون دی آیفون پیژنې چېرته خوړلی دی دی چېرته لیدلی دی دی لکه صحیح شو ځه خوراک دې راوړو دا شی نه سپړه دا مې راوړو کته هغه بازار ته دې پسې ولېږم ستړی شوم ستړی شوې نو ولې نیکي کوله سم ګران دي په اوږه دې ویسمه بد خو مې ونه ما چې چپه کړي خو دې نه دي نه مې دیم زه ستا پال خو نه یم چې چپه کول به کوم مړه مارګه دا دې څه سره وړو دا مهی دی او دا کباب دی دغه ډوډۍ دي که نه نور څه دي په پیسو دې له پاسه کېښود اوس په دا راپسې لمدې شي مړه نه لمدېږي کولاو که کولاو که سړیا کولاوه دغه مهی کولاوه لاس لږ ور وړه که نه صرف پیسو ته ګوره بس لکه اوس دا روټۍ خوره که نه ته خو خفه شوې د الله ولي نن خو زموږ د خوشحالۍ ورځ ده وګوره په ډېرانو به ګرځېدو الله پاک راله دومره مال جایداد راکړو ته پکې خفه کېږې لا جدا روټۍ خوره مړه مه خفه کېږه خفه کېږم نه مړه ته ګډې وړې وې سړیا لکه ګډې وډې نه وې مړه بس تا ما ته ووې تا خو غلا نه کړې نو لکه زه تا دومره بېمانه ښکارم زه به اوس دا پټومه د الله ولي هر څه دغه پراته دي مړه نو صحیح ده که نه ما ورته نه دي ویلي
ګوره ما زه لاړم ما ښکلی مهی مې چې یار له راوړم چې مهی وخوري او نور څه ستا لپاره مې امچره جدا راوړه ما د امچره خوښوي نو ما چې امچوره وخوري مړه پرېږده سړیه زبردست یاره ملګری دي ستا به شان ته به راسره هم د امچوره وخورې ځه یاره زه نه خورم پرېږده مړه خو ګډې وډې خبرې مه کوه مړه ما ستا لپاره ګوره امچوره مې جدا راوسته ما زما د ملګري خوښوي نو چې دی یې وخوري سړیه مه خفه کېږه ځه پرېږده سړیه مه خفه کېږه زما دې ستړي ته ته نه ګورې د خدای مسلمانه د دې دپاره هغه سړي له ما صرف چې کوم دی په ګټو باندې اوس پته نه چې مړ به او که ژوندی به الزام مې په ځان ناوړ او که بله ورځ ته وایي نو وایي به چې ده والی یم ته زما ښه نه یې مړه زه روټۍ خوره واله مړه ما چې تپوس وکړه ته دومره لاړې که ته به خدای خبر مړه نه مه خفه کېږه مړه دغه دې شو مهي او دا دې شو کباب بسم الله که مړه بسم الله وعلى برکت الله زما د امچوره ډېره خوښه دا ځان ته به دې کباب واچوم خوښه دې ده په دې کباب هم واچوه په دې میت هم واچوه په دې کې هم ښکلی خوند کوي اوهو ویری ګوډ نوروایي د بني ادمه دا موقع ده دا شبیر هم د خپلې لارې نه اخوا کا او دا هر څه به تا ته یوازې پاتې شي داسې چانسونه بار بار نه راځي په لاس یوه موقع راځي د دې موقعې نه فایده واخله الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا الله ستا شکر دی چې روټۍ دې رال په مړه خېټه راکړه ملګري نورې خبرې اوس پرېږده ډوډۍ وخوړه پیسې دلته کې نیم کا او ریالونه دلته کې نیم کا کالې او موبایل چې دی بازار ته ویسو هلته کې به یې خرڅ کړو هغې پیسې به ماله مړه کې خپلې به مو والې ټیک ته په مړه خېټه دې روټۍ موټۍ ښه په مړه ګېډه مې الحمدلله ښه ټیک ټاک ښه برابر یم بس صحیح ده نیمه وي ښه ده خیر صحیح ده بس نیمه مړه لانجې ختمه زما سره زما مال نیمې تا خو سړی بچ کوو تا ته ما ووې چې سړی په تندر مه سړوه پیسې او کالی لازمي دی دا به اوس د خیره سره سیټ ټکم او دا هر څه چې کوم دي دا به زما شي زما شمیره دا موقع ده نروایت خو هسې نشته په دې امچوره کې ورته زهر واچوه او د هر څه ځان ته پاتې که یا بزرگ انسانا ماستانا وگٹلا ومی گٹلستانا تا لوی لوی وعدی کولی چی زما ملگری زیاد تی خو ما تا تویلیو چی پا دی دنیا کی زما ملگری زیاد شوی دی زیاد شوی دی زما ملگری و تا زما نمانلا یاد کما ستا سر شرط لگولیو اے بزرگ انسانا تا دا وعده کې چې په دې دنیا زما ملګری زیات دي او زه دا وعده کوم چې په دې دنیا زما ملګری زیات دي نن به ګورو چې د چا ملګری زیات دي شیطانه ایمان والا خلق به ستا نه ملګري کېږي ابه د الله او د الله د رسول ملګري ها ته خو په دوی باندې ډېره زیاته ملا تړې او په دوی باندې ډېر اعتبار کې نو نن به ما او تا یو شرط لګوو شرط به دا وي دغه مخامخ یو دوه کسان په لاره کې ولاړ دي او دوی ته به زه معمولي شانتې لالچ اچومه که چېرې دوی لالچ اوچت کړو نو دوی زما ملګري دي او که چېرې دوی د انسانیت خدمت وکړو نو دوی ستا ملګري دي دا شرط تا ته منظور دی ټیک ده ما ته منظوره ده خپله کارروایي شروع کړه او شیطانه مخ دې تور شه ته په اوسني مسلمانانو غالب شوی او مسلمانان اوس نه دي پاتې اوس هغه مسلمانان حرس او لالچ او پیسې پېژني یو بل وژني شیطانه
تا وګټله ما وبېلله خپل نبي خپل رب ته هېر دی او دنیا او پیسې یې سره کړ دي شیطانه خبر او آخرت خو بالکل هېر کړ دی مړور لګي رور وجني د پیسو دپاره او دوست لګي دوست وجني پلار لګي زوی وجني او زوی لګي پلار وجني لور لګي مور وجني او مور لګي لور وجني د پیسو د لګ لالچ دپاره دې لګي دنیا دپاره شیطانه تا وګټله تا وګټله شیطانه تا وګټله